کتاب لیکلی دی دې کې ښې خبرې هم دي دې کې بدې خبرې هم دي. اوس دا ډیره مهمه نقطه ده. دا عبارت چې ما د فضائل اعمال لوي دا ښکاره شرک دی، د غیب علم دی. د غیب علم صرف خدای سره دی. اورګه مفتی صاحب زه د سره لګیم دا ښکاره شرک دی. زه ورته شرک وایم. زه یو قمقل نادانه مسلمان، یو ډیر قمقل او د علماو د خپو خاورې مسلمان، ما ته پته ده چې دا شرک دی. د غیب علم صرف خدای سره دی. په دې عبارت کې دی ځوان سره د غیب علم د مدت مور ښکاری چې جنت تم زی دوزخ تم زی او داسې فرشتي راګي. خو علما که هر یو طبقه سره تعلق ساتي، کاغه سلف ته که وهابي دي که دیوبندي دي که بریلوي دي که هر څه دي، زه مسلمان یم. اورګه پلیز تاسو وختي وې زه سلفي ما دا خبرې دلته لایف کې ریکارډ کیږي. حسیب سره لګیم پلیز تاسو وره. نو حسیب جان دې کې یو مسله ده کوم چې د خپل استادانو خپل علماو نه مېز کړی ده چې د یو بل شرک ته دی شرک نه وي، د یو بل شرک ته دی بد خبره وي. خوستا وړه خبره چې تاسو اورګه پلیز خوستا وړه خبره چې تاسو یا ته رور وي ته کافر وکړي چې موږ د پیغمبر وارثانو نو الکه ما ته اوس زما د پیغمبر غسیرت راجم دی خو کنه زما په سر لګلاس خوراکه په دې مخ کول کا غاړه راکه په دې غیږ کې مکینو غیږ کې نه ریشه خواته مکینو صحیح ده. نو د پیغمبر هغه سیرت خو موږ واپس جمع دی کو کنه مفتی صاحب دغه زما هیله ده. زه به سود کېږم مننه کوم د خیر به خبرې. حمزه جان وروره ودرېګه دا یو خبره کوم. حمزه جان وروره زمونږ وروري موږ سره محبت لرو سیده تا ته ما د الله د نبی صلی الله علیه وسلم حدیث ویل ولې د دین اوړي بار تو ویل تاویل زموږ نه کومه ګوره دا خبره بار کومه. ما د الله د نبی صلی الله علیه وسلم حدیث ویل تبه معنی ته مسلمانی ته الله نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي العهد الذي بيننا وبينهم الصلاه فمن تركها فقد كفر. سوق چې مونږ نه کوي د کافر او د مسلمان په منځ کې صرف مونږ فرق دی. مونږ څوک نه کوي دا کافر دی. دغه حدیث د الله د نبی صلی الله علیه وسلم منی کنه منی چې الله نبی صلی الله علیه وسلم وایي څوک مونږ نه کوي تا خپل ول زمون نه کو او دی ویل کنه ته مسلمانی ته مونږ کې کنه کې اوس وایي وخت وي یا می دروغ ویلي او یا د الله د نبی صلی الله علیه وسلم دا حدیث په دا باندې فټ کیږي. الله نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دا کافر دی. د الله نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دا کافر دی څوک مونږ نه کوي. مفتی صاحب اوس ته مانه ته پوښ کې کنه چې ته مونږ کې کنه کې تا ول زینکم قرآن کې الله تعالی سوي چې د مونږ ته پوښ بسو کې د بندره رب العالمین به کوي ته رب العالمین د قیامت ورځ به کوي. موږ خو ظاهره کې وګورو کنه د الله نبی صلی الله علیه وسلم فرمای ما سلککم فی سقر وارد قرآن آیاتونه سبحان الله ته اسی اخو دې خلق زتا ته خبره کوم زما حمزه جان په قرآن کې چې الله تعالی وی چې د قیامت ورځ به د مونږ ته پوښ زکوما. په قرآن کې ماته یو ځکه آیت یا د پیغمبر حدیث یا د علماو اجماع یا قیاس نه ماته ثابتول شي چې بل انسان ته دا حق ته چې د بل نه تاسو کې تمونځ کې کنه کې. سبحان الله دا ولې نشته دی. الله فرمایي قرآن ډیر آیتونه دي کاش کله مطالعه دې کړې وي کاش کله د دین یو آیت راکوم بسم الله. الله رب العالمین څه فرمایي كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. الله تاسو بهترین امتی خلق بني کو تر غواړي د منکراتو نه به منع کوي. تا نه بزا پښتنه کوم چې آیا وروره ته مونږ کې کنه کې ته ماته چې زمون نه کوم نو زه به د خامہ خاص به تاسو چې وروره مونږ شروع کا ته ولې مونږ نه کې ما ته الله د نبی صلی الله علیه وسلم ګوره د حدیث نه تما وروره ګوره چالاکی مکه حمزه اچ سره چالاکی کولای شو مونږ سره نه شي کولای ان شاء الله دا خلق به ګور استاله فونه او به د پاره وت شي قسم خو حسیبم د خبرې باندې هغه شي یا زما ورور دی او ته زمون نه کوم ته چې مونږ نه کې ته بالماضي سنفله بالماضي زه ته بالماضي نه مغستېشم سيده بخبل وای چې زمون نکو چې مون څوک نه کوي د الله نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي بین العبد والكفر ترك الصلاه. دا حدیث ولې نه اوري د الله نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي د بندا او د شرک په منځ کې شکم دي هغه موږ پرې خوستن دي. یو بل د فضل اعمال خبره کړي اعظم دا خبره دی ومنه فضل اعمال خبره ته اعظم ګوره تا ویل چې فضل اعمال والا شرک خبره کړي دی مولان په یو بل باندې فتوی نه لګي تا ته ما ویل زدي وبندینې زدا عقیدې نظریه د اسلام کې شته دي نه زما د سر کار نشته. ته ما ته اوخه یا منګه د سلف د محدثینو د تابعین او د صحابه تابعدار خلک یو عقیده چې کوم عقیدې وي کوم نظریه وي نو هغه عقیدې منګه لرو دا غي خبره جواب چې تاسو عقیدو کې دانشته نو داخله کافران دي
څوک کافران دي دا چا چې دا چې څوک کتاب د شرک عقیده واوره عامه فتوا چې څوک هم د شرک عقیده لري او علم غیب الله رب العالمین نه علاوه چې الله رب العالمین ته غیب او علم دی، څوک بل پیر ته یا بزرګ ته یا ملائک ته یا پیغمبر ته د غیب او علم شته دی، نو دا په دې باندې د اسلام نه اوړي. ځکه الله فرمایي قل لا يعلم من في السماوات والارض الغيب الا الله. الله اشتمي سپاري فرمایي وای پیغمبر چې په غیب باندې دا خو مولانا دا الله رب العالمین اورګه پلیز مفتی هارون صاحب عام خبره ده. مفتی هارون صاحب په دې کتاب درلودو باندې خو لکو پښتانه کافران شول، کافران چې څوک د عقیده لري، څوک عقیده او پاتې شول دغه عالم چې کوم دی دا به ورشي یو دیوبندي مولا ته ورشي او هغه ته وایي چې ستا په دې کتاب کې دا خبره ده، د دې خبرې جواب وکړه. زه دا خپل کتاب نه ګڼم، زما کتاب چې کوم دی قرآن دی، زما کتاب چې کوم دی بخاری شریف دی، زما کتاب چې کوم دی مسلم شریف دی، باغی کتاب دی روباسا باغی کتاب دی روباسا زه به منم دی او اخیره خبره مفتی صاحب اخیره خبره دا ده اخیره خبره چې واسو د مونږ اورګه د مونږ خبره تاسو را واغسته کنه چې مونږ کا یا مونږ ته نه کې مونږ داسې مونږه کاسه. مفتی صاحب زما د عقیده یو حصہ ده کم چې ما اسلام زده کړی دی او ما تاسو نه دي زده کړی، ما قرآن حدیث او خپل استادانو دي زده کړی دي. نو استادان دي څوک دي؟ زما استادان نه زه نه غواړم په دې ناسته کې د هغې نوم هم ولم، ډېر روحاني خلک دي. ته خو څوک دي نو بیا هم ته ووایه. هغه د دې هغه تاسو چې کله هغه لیول ته ورسې بیا به ته زه نومونه والم مفتي صاحب، اوس هغه لیول نه دی. نو راځم زه د مونځ خبره کوم. مونځ چې دی که نه مونځ د الله تعالی سره رابطه ده. مونځ یو عمل نه دی چې ته ولاړ شي دا چلو کې دا چې مونځ الله تعالی سره رابطه ده، الله تعالی سره کلام دی. صحیح ده؟ نو که د مونځ نه ستا مطلب دا وي چې ته بره لاندې شي لاسونه پورته بره کې، عمل او کلام د الله تعالی سره ته کې او که نه کې دا تپوس تا ضروري دی. صحیح ده؟ نو بالکل منګ الله تعالی سره کلام کوو. دا منګ چې د استادانو لاندې قرآن او حدیث څېړنه کوو او زه تا ته وایم ما تا مانه تپوس وکړو چې ته ماته مونځ بیان که مونځ ما ته ووایه هغه الف بیتې چې شابه الف بیتې راته شروع کړه. دا د ماشومانو پوښتنې دي، دلته موږ ماشومان نو ناسته، موږ هم ځوانان ته هم ځوان یې. صحیح ده؟ مطلب دی مونځ کې موضوع کې الف با پاتا سوالونه چې دي دا ډېر د ماشومانو دي. خو حیران پدې شو مفتی صاحب چې تاسو ته په علماو درس کې منطق ته ښودل کېږي او دلته منطق څه ته وایي؟ منطق وایي پلیز. په علماو درس کې منطق ښودل کېږي خو بیخي مې دلته ونه کتو. نو زه حیران کړم، زما ګینې ولنې باسه ته سره ما ډېره تمه درلوده چې مفتی صاحب ډېر منطق لري خو پیدا مې نه کو دلته. نو خیر دی، زه غواړم چې مونږ او تاسو د دې لایف نه بغیر د نفرت مونږ مینه یوسو. نو مینه زه در کوم اخره کې مفتی صاحب، زه اخره کې مینه در کوم، مینه زه دا در کوم چې په سوشل میډیا کې ځوانان چې دي اوس داسې وخت دی چې مونږ د اسلام ته رانږدې کو. دا ټاپي ماپي راوالی دا راغونډې کې پتیلې کې دا ځان سره سیټ ته کېدی او خلک په مینه شفقت او د پیغمبر په سیرت باندې اسلام ته ځان ته کې. دا حسیب چې دی حسیب سره ته خوږې خبرې وکړه، د ته د اسلام خایست وخایا، د ته د پیغمبر سیرت وخایا، د ته دا وخایا چې د پیغمبر په وخت کې خلکو غلطیانې کړي دي، پیغمبر څنګه معاف کړي دي. د ته دا وخایا چې پیغمبر مړی ته یو کس لاس اچولی او صحابانو. نو د اسلام خایست چې دی هغه ستا ذمواري د مفتي صاحب هغه دلته ولس ته وخایا. د اسلام نفرت خلکو ته مه جوړوه، مینه محبت. او بله یو خبره مشوره در کوم مفتي هارون صاحب، تاسو به نور هم انشاءالله غټ دایي کېږئ، بیا به غټ پلیټفارمونو باندې غږېږئ، موږ به غیب شو، تاسو به جمدي، موږ به تاریخ پاڼو نه غیب شو. دا یاد ساتئ، لهجه لږه خوږه وساته. دا خلک د مینې وږي دي، جنګونه مونږ بلا د خدای کړي دي مفتي صاحب، تم تکړی تم باتورې تا بم مړي کړي بل بم کړي خلک د مینې وږي دي. اسلام کې مینه خلکو له ورکړه. دغه زما اخیری خبره وي، زه به د نو وسوده شم. صحیح ده. حمزه جان رورا زه تا خبر مکړ کوه، حمزه جان دا خبره وره کټ نه کی
کټې ګوره وتښتېد لاړ حمزه زه حمزه ته دا خبره کوم حسیب سره چې لاړ خپل خبرې کټ کې دا یو خبره کوم به زمزمه ګوره حسیب کوم دې حمزه به خبرې دا یو خبره یو خبره ناسم ګوره ځکه زه ویل چې په مینا محبت خبرې کوا حسیب ته مې په مینا محبت خبرې کړې دي هغه ما ته خر ویلې دي حسیب ما ته کنځلې د وتړه زه یو څو خبرې کومه تر دغه دمه پورې زه ځکه غلی ناست وم چې دلته ما نه غوښته چې د تا او د حمزه په منځ کې زه راوغورځېږم او سبا بیا څوک ووایي چې دلته تاسو یو ملا په دوو کسانو باندې راګیر کړی وه نو په همدې خاطر زه درته غلی ناست وم مالې پرېږده چې ته له حمزه سره خپله ښه په ارامه باندې بحث وکړي اوس دغه مایک دې اوس خلاص که مفتي صاحب اوس د مایک خلاص که دا یو خبره حسیب ورور زه دا یو خبره کوم ګوره ما تاسو ته ویل کنه زما خبرې مسوره اول چې په اخلاق او په مینه قسم په الله که زما په لایف کې تو ګوري که ما ته د خر ویلي یا مې کنځلې کړي سره د دې چې تا ما ته خرم ویلې دی تا ما ته منافق هم ویلې ما سره لایفونه مخکې نشته دی هغې کې راته ردې بدې ویلې کنځلې دي کړي حمزه وویل چې حمزه وویل کنه تا ویل چې یا زما ورور د مل دا د کفر عقیده ده د کفر نظریه ده دویمه حمزه وویل زه مونږ نه کوم د الله د نبي صلی الله علیه وسلم حدیث ورته ویل چې څوک مونږ نه کوي دا کافر دی ولې د دې خبرو نه سترګې اړوي ولې د دې خبرو نه پټېږي دا ولې دا وایي ته ما ته کافر وې نو چې د الله نبي صلی الله علیه وسلم وایي زه خو نه ویم ما کله ویلي ما ته د الله زه څوک یم زه ورکوټې چڼې هېڅ هم نه یم د الله نبي صلی الله علیه وسلم فرمایي چې مونږ څوک نه کوي دا کافر دی ولې د الله د نبي صلی الله علیه وسلم دا حدیث تاسو نه منئ ته د الله د رسول پیغمبر خبرې مني خدای دې ګوره موږ حدیث هم منو اسلام هم منو دا خبرې خدای کوي مسلمان دعوت ولې نه ورکوي ما لیدلی ما ورسره 8 ورځې 9 ورځې په یو ځای کې تېر کړي دي مونځ هم کوي او دس هم کوي له تا او ما دا به دروغ ولې دا خبره کوي ودرېږه ته زما مخامخ ناست یې که نه او ښه خبر یم چې ګیره دې م ګوده ده په سر باندې د جنکو په سر دسماله م اچولی او دلته راته ناست یې د اسلام دعوت غوږ ونیسه غوږ ونیسه غوږ ونیسه افسوس وکړه په دې اخلاقو باندې حسیبه غوږ ونیسه اوس دلته راته ناست یې د اسلام دعوت کې زه تا ته وایم چې ته مونځ کوې او که نه کوې خو طبیعي خبره ته مونځ کوې ځکه چې ته مسلمان یې نو یو مسلمان خو مونځ کوي مسلمان څنګه دا بحث به دلته اوس پرېږدو اوس د مایک یاره ډاکټره مایک یې مه تړه که نه دا اوس یو ساعت بیا مایک نشي خلاصولی زه اوس تا نه یوه پوښتنه کوم یوه ډېره ساده پوښتنه کوم غواړم چې ته راته ځواب کړې ته په دغه نورو کیسو باندې هېڅ باور نه لري زه تا نه یوه پوښتنه کوم غواړم پوه سم که چېرته یو مسلمان لمونځ نه کوي بالغ هم دی عاقل هم دی پوه هم دی هر شی دی مونځ نه کوي تا په نظر باندې باید ورسره څه شی وسي چې څوک مونځ نه کوي دا د الله د نبي صلی الله علیه وسلم زه هېڅ څوک نه یم د الله نبي صلی الله علیه وسلم فرمایي څوک چې مونځ نه کوي دا کافر دی او د صحابو فتوا ده په دې باندې صحیح شوله او د عمر رضی الله عنه په دور کې هغه وخت کې به داسې طریقه وه چې دې نه به یې څه کول د سر به وهل وجل به چې کله اسلامي حکومت صحیح شوله نو چې څوک مونځ نه کوي دغه فتوا ما ظاهره کې ورکړه چې څوک مونځ نه کوي یو سړی وایي ته اوس ما ته وایي زه مونځ نه کوم نو زه به تا ته وایم چې د الله نبي صلی الله علیه وسلم فرمایلي چې څوک مونځ نه کوي هغه د اسلام نه وتی دی دا خبره ودرېږه دا پوښتنه مې نه ده صحیح جواب شوی یو دقیقه په اسلامي هیواد کې په پاکستان او په افغانستان کې یو کس د لمونځ نه کوي باید سر ځینې ووهل دا خو د اسلامي حکومت قانون د اسلامي حکومت به دا طریقه کوي خدای ته وګوره درته ژاړم په نیمه شپه د خدای ته وګوره تا نه یې زده نه کړم چا نه یې زده کړم مفتي دې ځان ته لیکلی ما نه زده کړې ګوره زه تا ته یو خبره کوم حسیبه زه تا سره راځم خو په ګوره موږ تاسو سره راځو تاسو وایئ چې موږ نه پوهېږو هلته به یې رالګېږي علما پورې استهزام کوئ خنداګانې کوئ زه تا سره ګوره په بعضې ما به راته راکړه مړ دې کړم یو څوک دې جواب مې دا شو تا وویل چې شیعه چې کوم دی دا زما ورور دی زه وایم دا عقیده د کفر ده پاتې شوله حمزه وویل زه مونځ نه کوم ابل مازه شو پاتې شوله چې کله ته وایې چې دا وژل پکار دي صحیح شوله پاکستان دی افغانستان دی نه وایم و مفتي صاحب تا نه زه پوښتنه کوم په یو اسلامي ټولنه کې یو مسلمان مونځ نه کوي باید
د اسلام پرنا کې ورته کم ډول سزا ورکول سي مهرباني؟ اسلام د طریقه دا ده چې دا به کوم دی د صحابه او د سلف طریقه دا و چې دا انسان به چې مونږ نه کوي اول به دې توي چې ته ولې مونږ نه کوي ته مسلمان مونږ نه کوي ابو چې بس نه کومه چې نه کوي نو هغه به ووجل شي ځکه دا د اسلامي قانون طریقه ده صحیح شو د صحابه طریقه دا و څه تاسو د صحابه خبرې کوم ځان خبرې زمان نه دي دا د سلف طریقه و نو مفتی صاحب دا تا چې کوم خبره وکړه کنه چې دومره مثلا سری باید وهل شي کنه دومره ډیر مسلمانان دي چې پیژنې مونږ نه کوي چې مونږ نه کوي د الله نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي دا کافر دی ته پیغمبر مانی کنه مانی ولی او خاصه شو چې پیغمبر مانی خبره به مانی نو د الله نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې مونږ څوک نه کوي بین العبد والكفر ترک الصلاه د بنده او د شرک په منځ کې کوم دغه څه شی دی مونږ پرې خوستل دي څوک چې مونږ نه کوي دا کافر دی ته اوس چې کوم دی حمزه ورور چې کوم د خبرو کدا خپل ښکارو وي چې یاره ما زمون کوم ول د ما دروغ ویلو او دروغ کړه ته پته شته د الله نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي مؤمن هر ګناه کول شي حدیثونه لګوره بد ما ځان باندې لګوا دا نور ټپی مپی اوري غزان سره ځوانان نو چې تاسو د سندري وي سو د ټپی وي نو زمونږ د حدیثونه مور چې ځان د مسلمان یو خلکو ته ښکار کوي چې زه مسلمان یم نو دا حدیثونه لګوره د الله نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي د پیغمبر خبر اوري د الله نبی صلی الله علیه وسلم حدیث نه اوري زمونږ حدیثونه ولې وای چې حدیث واورو راځه چې در باندې حدیث واورم راځه چې حدیث وایم ولې زمونږ ته وسو چې تماته زمونږ ویم حدیث اوري کنه اوري د الله د نبی صلی الله علیه وسلم حدیث اوري کنه ها نو زه تاسو هم چې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې مؤمن بنده هر ګناه ته کې دي خو دروغ غنه نه شي ویل کېده حمزه چې کوم دی هغه راول کې د دروغ ویل صحیح شو دا براول کې خراب وي چې ما دروغ ته د دې خبرونه توبه واسي ته د دې خبرونه توبه واسي څومره چې دروغ ویل ګناه دي هغه غیبت هم ګناه ده هغه نشته ته دغه په غیب کې لګي ګناه کې غیبت څه ولي کومه سبحان الله دا غیبت نه غیبت ته پیژني غیبت څه غیبت څه غیبت څه په نشټون کې د هغه په اړه خبرې کول د غیبت وای هغه اړه باندې خبر نه دي د هغه په اړه باندې هغه چې کوم دی یو بد کار کوي دغه د فرعون خبري منګه کو فرعون دا ظلم کړي دا کړي دا غیبت شو الله چې قران کې د فرعون دغه کړي فرعون خبري چې الله رب العالمین کړي نو هغه څه شو عمر غیبت کوي بل کار مو چه ده استغفر الله اوس خبره ماړه وخت دا خبره ومنه شیعه ته چې مارو ویلي دا ما دې خبره دغه شه دا توبه وباسه زور ته ورور زکه د اسلام هغه ورور زما ورور دی زور سره ستونزه نه لرم خپدی خو به نه خپکیږي کنه چې به د تصبا مولایان یا خلک وي ګوره د اسلام د الله نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کافر زمونږ ورور نشي کېدی ته معنی فتوا ورکړه الله نبی صلی الله علیه وسلم فتوا ورکړه فتوا مور کړی تا زه دا یو خبره کوم چې عائشه رضی الله عنها نعوذ بالله ګستاخی کیږي د عائشه رضی الله عنها ګستاخی کیږي د ابوبکر صدیق رضی الله عنه ګستاخی کیږي او ته وایې چې نه شیعه چې کله زما ورور دی هغه ته کنځلې کوي اته د غیرت نه درځي په خپل دغه باندې غیرت کې چې زه په افغانستان او په دې باندې غیرت کوم په صحابه باندې غیرت نه کوي باغی باندې ته کنځلې کې پنجابیان ته کنځلې کې چې مانه پښتانه ونیول او په صحابه باندې غیرت نه کوي په پنجاب غیرت کې چې پنجاب زما سیمه تر غلې دي او په صحابه غیرت نه کوي تل جواب لګ ما تراک صحابه کې غیرت کې وې کافر دی کنه دی شیعه کافر دی زه خبر څنګه ورته زفت ورک مفتی خو ته سبحان الله دا خلک ناس دي دا خلک سو اعلان دی وګوره دا سو درته خلک شکست یو خو الله منده دا لایف ریکارډ کیږي او به جاړي سبا ما شکست خوشاله زته په دې شکست صحابه ته صحابه مهم دي ګوره صحابه کرامو ته نعوذ بالله بیزتی کیږي نور څنګه ته چې زمول حنیمه پنړې کې څومره مسلمان ته چې زمول حد نه مکنه ته چې زمول حد نه د ملحد سخکری نه چې غټ غټ خکری به راشي او هغه موږ پیژنو ملحد چې صحابه کنځلي کیږي او طاغت خپل رور وي صحابه ته چې یو کس کنځلي کوي او طاغت خپل رور وي دا د اسلام مکتوب شو بغونی پښتنه درنه کوم کيو شوی او کنځلي نه کوي بیا شیعه ټول عقیده د شیعه نشته چې کنځلي نه کوي ما د شیعه او قایه چې صحابه ته نعوذ بالله کنځلي نه کوي هغه کار هیڅ کنځلي کوي نو ستانه ډېر دغه پښتنه ما د پر ډېر جالب ځکه ده ستا په نظر باید اهل تشیع باید ټول سر ځینې پریږ سي او قصه خلاص سي هغه سر پریږي دا سر خبرې ته مونږ نه یو تللی تا ته زه ما والله خبر ومنه د صحابه باندې غیرت کې کنه د دې جواب راکړه مخ تختمه حسیب ګوره دا خو تختی دی خو تختی جواب دا چې کیسه ور ختمه کړي نور زیاتی باید وژنو
دا را سره دومره د نړۍ پر مخ باندې چې څومره اهل تقوی دي باید دا ټول له منځه ولاړ شي. ګوره داسې چلو که خپل جواب نشو کولی به د حمزه نه اوچت که حمزه هم شکست وخوړه حمزه هم شکست وخوړه اوس ته ښځه هغه شکست وخوړه ما مو خوړه غوږ ونیسه تا ته زه یوه خبره ولې تا ته خوند درکوي چې انسانان باید ووژل سي ولې انسانان باید له منځه لاړ شي ولې دومره کلک دې ورکړه کلکه دې دا الله زمونږ الله وایي که نه الله وایي فضربوا فوق العناق الله رب العالمین وایي زمونږ رب وایي کافر او دشمن چې کوم دی هغه به وژلی کېږي هغه دا خو زمونږ رب وایي ته زمونږ رب نه ښه پوهېږي آفرین دقه ځکه غواړم تاسو سره یو ډېر جدي یو 15 خبرې در سره لرم بیا نور تا ته رخصت در کوم زم درنه ویده کېږم خبر اوره زمونږ د موږ ټایم برابر دی بیا به حسي به راشو بیا به راشو انشاءالله ټایم برابر دی موږ ټایم برابر دی ټایم خیر دی 15 دقیقې مفتي صاحب 15 دقیقې ما ته راکړه زما د پوهې دپاره زه به درنه یو څه زده کړم. پاکستان یو اسلامي هیواد دی یاره ته پاکستان او دا شي نه پرېږده زه وایم نه دی شل ځله مې درته دا ویلي څومره لایفونو کې مې درته ویلي نه دی دا خبرې ما سره د شیعه خبره وکړه هغه لایفونه موږ ډېر کړي مفتي صاحب پاکستان اسلامي هیواد دی او که نه نه دی لکه قانون اسلامي نه دی او مسلمانان دي پکې نور قانون اسلامي نه دی پاکستان د دولت په وړاندې باید موږ او تاسو جهاد وکړو او که یې نه کړو دلته کې به زه نو پوښتنه وکړم اشرف غني مسلمان او که کافر او ملي اردو والا د دې جواب د اړانې هغه پسې وروسته په جهاد چې کوم دی نه پاکستان د کافر سیستم په وړاندې باید جهاد وکړو زه خبرې نه کوم چې ته خاموش نه 2 منټ د ټایم براکې به کوم 2 منټ د براکې به کوم فکر د پاکستان واخله بس یو ډار زی خدای ته وګوره لګ ایمان پیدا کوي اوس په دې باندې ځان تخلاصینو اوس په دې باندې ځان خلاصینو تاسو وایي چې اهل تشیع ته وایي چې دا کافر ودرېګه ودرېګه اهل تشیع په وړاندې نیغ کېږي وایي دا ټول وژنئ ولې د پاکستان په وړاندې د جهاد خبره نه کوې خو خبره ورته کومه که نه 2 منټه جواب خبره کوي بیا به لایف کټ کړم که جواب را نه کوې ما ته اول دا راته د پاکستان په وړاندې زه درته ځواب درکوم اول باید دا ما ته ځواب کړي ټیم راکې که نه مړه ته څه لیونی نو ته خپله خبرې اول دغه یوه ما ته ځواب دا چالاکي دي نه دغه یوه پوښتنه د پاکستان په وړاندې جهاد فرض دی او که نه فتوا ورکړي دا جواب درته کومه 2 منټه ټایم نه کې نه خلاصېږي د پاکستان په وړاندې جهاد فرض دی او که نه فتوا ورکړه خبره خاوري کنه اوري جواب هم د دې جواب به درته نو جواب به دې دا بستا غلطي ګوره دا به شکستي د جواب وره د جهاد ته مسلمان ته خبره ته وکیږي دا کنه نو خبره خو وره کنه کما ته جواب درنه که خبر دې سهن کولو شي په دې خبره باندې لګ یو نبی بلایانی کنه فرض خبره ته وکیږي دا کنه مړه خبره ته وکیږي دا ګوره د جهاد د پاره لګزان پوي کا جهاد د پاره ګور حج فرض دی ما سره چې کله طاقت راغی قوت کله طاقت راغی ما سره منګه به اسلامي قانون او پاکستان کوم ما سره طاقت د قوت خبره نکو د اهل تشیع په وړاندې دی سټریټ اوی ویل چې باید دا قتل سي د پاکستان سیستم ټول کفري ده ول جهاد فرض د فرضیت فتوا نه ورکه کنه صحابه کرام چې کوم دي صحابه کرام کې د پرېدو یا خو ما د صفا ستره وي د پاکستان د نظام په وړاندې جهاد فرض دی او باید مسلمانان جهاد وکوي وي جهاد فرض دی راځي نه دا فتوا سم دقیق ورکړه څنګه صحیح د پاکستان نوم واخله وای د پاکستان په وړاندې تای شمو تیر خپل ستیر باسي څلور زره کسان درته نازي الګ د وچ کیږي درته د پاکستان د سیستم په وړاندې جهاد فرض دی او خبر ته زما خبره اوري ګور د لاندې کسان والله چې چالاکی کې حسيبه بدی خبره کې چالاکی کې زوی ما والله شوم ولا کو په مقابل کې جنگ وکړ چې تر څو پر د پاکستان په وړاندې جهاد ته ورنه
جهاد کې پاکستان کې جهاد کو راځه کې کوم نه پاکستان کې جهاد کو الته خو اهل تشیع دي ته ما اهل تشیع وژني و د پاکستان د نظام په وړاندې جهاد فرض وي مونږه په اسلام ګور پاکستان کې موږ جهاد شروع کو چې څوک مخې ته راځي اسلامي قانون نه مني موږ جهاد کوو ولا نه د حمزه خو ډېر سړی دغه تاسو سره په ډېر پرامه غږیږي زه تاسو سره دغه خو غږیدم دغه سری رنگ بڼې دی وته زتا دا د پاکستان نظام په وړاندې د فرضیت د جهاد د فرضیت فتوا ورکه کنه ولې نسی ورکه ولې ډاریږي دا شولا فرضیت فتوا دا شولا چې ما ته الله رب العالمین جهاد په ما باندې اوس فرض نه دی زویم په ما فرض نه دی جهاد ولی ما سره طاقت نشته ټي ټي پی قدرت لري ته فرضیت دلته ځینې ټي ټي پی مجاهدین د غوي ځکه جهاد نه کوي شاید دلته فرض ني ته دا فتوا ورکه کنه لګي جاری کړه دا فتوا صفه خبر را معنی کې ستا منظور پښتون وای چې ډېر دغه موږ جلسې د تلیو او وی ټي ټي پی چې کوم دي دام د وای صحیح خلک نه دي هغه وای د هغه د قول مطابق او ته منظور پښتون سي دي ټي ټي پی صحیح خلک دي تور سره راشه خپل ورسره نه ملګری کیږي حتی ځینې مجاهدین دي چې د ټي ټي پی جهاد نه کوي خو ټي ټي پی سره دی وای چې دلته خو مونږ ته تر اوسه داسې قوي فتوا چانه دا ورکړ ته خو مفتي ته فتوا ورکړ زه ته اوس خو ټي ټي پی طالبان چې کوم دي نه زه پیژنم نه مې ورسره وخت تیر شوی دی نه ما ته پته شته دي چې څوک دي څوک نه دي ما ته خپل شراب شو او خپل جهاد به شروع کړل دلته کې وزب علماء راوچت کم ځان سره مولایان به کم ځان سره تبم راشي نو ځوانان هم راشي حلوا په خو تاسو حلوا خوري منګو جهاد منګو تانه زه یو فتوا غواړم خیر ده ګوره د اهل تشیع چې دومره غیرتی وي نو ته دغه ته ولې تختیدلې چې ته دومره غیرتی وي امریکا ته پنجاب د افغانستان مونږ افغانستان نه ونی وکنه ډالر پنجاب نه ونی وکنه ګلم ډالر دا پیسې لګلم جهاد دی وګونی سره ته جهاد دا پیسې چاته را لګلی پیسې را لګی چاته ته فتوا ورکړه دلته چاته دی اوس په دې څوک پنجاب ستا غیرت ګور ستا څومره بے غیرتی شو فرض پتا ما دی چې ته افغانستان د نغونډونی ول پنجاب راشه ورسره جنگي کنه غیرت پنجاب نیو دا منی دا پنجاب نیولې منی تشه ستا د قول مطابق کنه چې ته دا پنجاب نیولې نه چې دا پنجاب نیولې دا منی چې پنجاب نیولې کنه بلا هیبت پنجاب خو کنه دا وایي پنجاب نیولې صحیح دا پنجاب نیولې پنجاب زموږ پنجاب نیول او حسیب وسو کې چې ما غول خړلې دا خبره په دې خپل باندې دا خبره خو صحیح ده کنه چې تاسو ته ورثه الانبیاء وې د وارث د پیغمبر بستا پر رقم خلل لري ولا چې د خپل کې ورته دود ټول ورو باسم غوګونی ولې دا الحمدلله د علماء برکت دی علماء ته اسلام در خودلې علماء درته دین در خودلې علماء درته کلمه در خودلې دا علماء درته د مور او خور حقوق در خودلې دي پنجاب چې کوم دی اټکیم د نیولې اغزم غیرت درګ نشته را شل دغه سره او جنگيګا دا غیر خبره پیسې نشته دي ما سره اسلحه نشته دي جهاد چې کیږي پاس نه کیږي په قوت کیږي ته خو دومره زه خو دلته کې ګوره زه دلته کې خپل